ملګرو راځئ د عبدالرحمن بابا د نصیحت نه ډک یو څو اشعار درته شعر کوم. راځئ وویرئ. عبدالرحمن بابا فرمایي وی بې طاعته عنایت له خدایه غواړي، بې طاعته عنایت له خدایه غواړي، د عذاب په ځای ته تمه د ثواب کړي. او وی دانسته ګناه کوي توبې وباسي، دانسته ګناه کوي توبې وباسي، لکه بوت هسې په غټو سترګو خواب کړي. او وی په هغو غوږو چې ذکر د خدای اوري، په هغو غوږو چې ذکر د خدای اوري، بیا اورل په هغه غوږو د رباب کړي. او په هغو شونډو چې حمد و ثنا وایي، په هغو شونډو چې حمد و ثنا وایي، هم هغه شونډې بیا ډوبې په شراب کړي. او وی علم وکړي هیڅ عمل ور باندې نه کړي، لکه طفل هسې لوبې په کتاب کړي. او وی په شپه پروت یې د ساقي په میخانه کې، په شپه پروت یې د ساقي په میخانه کې، او په ورځې مخ په لوري د محراب کړي. او وی تمام عمر د دنیا په طلب ګرځي، تمام عمر د دنیا په طلب ګرځي، او بیا د خدای په طالبانو ځان حساب کړي. او وی له خالقه د نه شرم نه حجاب شي، له خالقه د نه شرم نه حجاب شي، له رحمانه ګوښونې سي حجاب کړي. او وی چې مدام د بل و عیبو ته نظر کړي، خدای له خپله عیبه ولې نا خبر کړي. او وی که څوک تله د انصاف درته په لاس کا، که څوک تله د انصاف درته په لاس کا، خپل ټټو د بل له اسه برابر کړي. او وی که د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي، نو یې ځان هغه ساعت له خدایه مرور کړي. او وی د ځوانۍ عمر دې تیر کړو په غفلت کې، د ځوانۍ عمر دې تیر کړو په غفلت کې، د پیری په وخت کې زیرمه د محشر کړي. او وی و بدخوا ورته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړي. ملګرو که دا اشعار مو خوښ شوي وي، ملګرو سره یې شیر کړئ. د الله په امان.